هغه څلور کړنې که د کوروالې په وخت ترسره شي د مرګ سبب ګرځي. سلام ستړي مه شئ، زموږ چینل ته درته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه کوچنۍ هیله درڅخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بل یا ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د اسلام سپېڅلي دین د ښځې او میړه ترمنځ د کورني ژوند او همدا ډول د ګډې اړیکو او د ګډ مقاربت په اړه آداب او اصول ټاکلي دي. د یو مسلمان لپاره پکار ده چې په اسلامي اصولو له خپلې ښځې سره ګډه اړیکه یا کوروالی او یا یو ځوالی مقاربت وکړي تر څو د بېلابېلو ناروغیو او آفتونو څخه وساتل شي. د ښځې او خاوند ترمنځ د ګډه اړیکې اسلام په داسې یو ډول بیان کړي دي چې په اوسني نړۍ کې ته هم پرې ټینګار کوي، ځکه 1400 کاله پخوا اسلامي آداب او ساینس ثبوت کړي چې د روغتیا لپاره مهم دي. په دې ویډیو کې به څلور موږ هغه شیان تاسو ته وښیو چې د ګډې اړیکې په وخت که ترسره شي نو شونې ده چې د مرګ سبب وګرځي. اول، هغه درمل یا ګولۍ چې د ګډې اړیکې ځواک ډېروي. هغه درمل چې د ګډې اړیکې ځواک ډېروي او ګډه اړیکه غریزه په تخریک راولي که چیرې له ټاکلې اندازې زیات وکارول شي نو د ګډې اړیکو په وخت کې د مړینې چانس هم ډېرولی شي. ځینې نارینه په دې موخه چې زر خلاص نشي نو د ګډې اړیکې ځواک د دوام لپاره یو ډول ګولۍ خوري او وروسته ګډه اړیکه ترسره کوي. په ډېری نارینو کې دغه ګډې اړیکې ځواک ګولۍ د وجود په نورو برخو منفي اغېزه کوي او وژونکې پایلې رامنځته کوي. هغه وخت د خطر چانس زیاتوي چې نوموړې ګولۍ له الکول سره یو ځای وخوړل شي. الکول یا شراب په وجود کې د کنټرول سیستم فلج کوي او د ګډې اړیکې په وخت کې ترسره کیدونکي حرکات له خطر او ستونزو سره مخ کیږي. دوهم، د ډار یا ویرې په وخت کې ګډه اړیکه نیول. په ټولنیز ډول ښځه او خاوند باید په داسې ځای او وخت کې ګډه اړیکه ترسره کړي چې د کورنۍ غړو او په ګاونډ کې د نورو کسانو له ورته مزاحمت نه وي. داسې ډېرې پیښې ثبت شوي چې ښځه او خاوند د ګډې اړیکو په وخت کې د کورنۍ غړو لخوا کوم کار ته وتل شوي غږ ورته شوی او یا لیدل شوي دي نو له ناڅاپي غږ په سبب یې په موضوع باندې منفي اغېزه شوې او ویرې اخیستې او ورته روا کار د یو ډول نامشروع اړیکو په ډول ښکاره شوی دی چې په راتلونکي کې د په فکر او ذهن باندې بد اغېزه کړې او مرګونې مشکلات او اندېښنې ورته پیدا شوي دي. نو پکار ده چې په یو ګوښې ځای او داسې آرام ماحول کې ګډه اړیکه ترسره شي. دریم، د زړه ناروغۍ او ګډه اړیکې. هغه کسان چې د زړه حملې ناروغۍ لري، په شوګر یا ډایبټس اخته وي او یا هم په زړه او وینه پورې تړلې نورې ناروغۍ ولري نو د دغو ناروغۍ په شتون کې ګډه اړیکې د ډېر خطر لرونکي دي. څرګنده ده چې ګډه اړیکو په وخت کې د وجود حرکات ډېروي او همدا ډول کسان چې د زړه په ناروغۍ اخته وي باید له داسې کړنو ډډه وکړي چې ورسره د زړه ضربان زیاتېږي. ډېری داسې پیښې رامنځته شوي چې د زړه ناروغان د ګډه اړیکو د ترسره کولو په وخت کې مړه شوي دي. څلورم، غیر روغتیایي ګډه اړیکې نیول. ایډز او HIV وژونکي ناروغۍ دي. که چیرې ښځه او یا هم میړه په یادو ناروغۍ اخته وي او بیا په ناخوندي ډول سره ګډه اړیکه ترسره کوي نو مرګ په بیه اخلي. کوم کس چې ایډز ولري د ګډه اړیکو په وخت کې HIV وایرس له اخیستلی کېږي او جوړ کس هم پرې اخته کېږي. همدا ډول د اسلام مبارک دین او روغتیا سره په ټکر کې بله خطرناکه وژونکې کړنه د خولې په واسطه د خاص اندام څټل دي. لومړی خو دا کړنه د اسلام مبارک دین د قواعدو او اصولو سره په ټکر کې ده ځکه چې په خوله باندې ذکر کېږي او خواړه پرې خوړل کېږي باید له چټلو شیانو لرې وساتل شي. دویم دا چې طب له نظره هم د تناسلي سیستم میکروبونه او ناروغۍ د خولې له لارې په ډېره اسانۍ سره روغ کس وجود ته داخلېدای شي. نو هیله کوم ګرانو کتونکو چې ویډیو مو خوښه شوي که خوښه مې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ د کامنټ برخه کې موږ ته راپرېږدئ او تر څو موږ په آینده کې ځواب درکړو. خدای دې وکړي چې له ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. مننه چې